ښه نو لایقو زده کوونکو د سکرین ښي لوري ته د نه کلمه لیکل شوې او کیڼ لوري ته د هو کلمه لیکل شوې ده. هر کله چې زه نه وایم تاسو به د ښي لوري ته ځئ او هر کله چې هو وایم تاسو به د کیڼ لوري چوکاټ ته ځئ. نو څومره چې په چټکۍ مې ویل تاسو به هم همدومره په چټکۍ حرکت کوئ. سمه ده، بیا کومه ډالۍ لري او که نه؟ هو یوه ښکلې ډالۍ هم لري چې د لوست په آخر کې به ګټونکي ته ورکړل شي. خو پام به وي چې له چوکاټ څخه مو پښه بیرون ونه وځي. حتی د چوکاټ په ژۍ هم مو پښه ونه لګي که نه حذف کېږي. سمه ده، نو پیل یې کړه. په لوبه کې به د ملګري پلوي نه کوې. سمه ده، بېغمه اوسه ګلسوم جانې. مننه ارزو جانې. ارزو جانې ګیم پیل کړه. نو پام وکړئ چې لومړی د زینب جان څخه پیلوو. نه، هو، نه، 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 هو. زینب حرف له عطف خیر د نه په خط راغلې ده. پښه مې خو له خط نه بهر نه ده وتلې. نه زینب جانې، لوبې اصولو ته په کتو باید پښه دې د چوکاټ په منځ کې وي، لیکن ته حذف شوې. ښه سمه ده، دا دی زه لرې شومه. نو ګیم یې د ګلسوم سره مخته یوسه. سمه ده، نو اوس به یې ګلسوم جانه پیل کړي. اوس چې تا وپیلله نو زور درکوي. زړه ده چې زه یې وبایلم هېڅ کومه خبره نه ده. نو راځئ ګلسوم جانې. هو، نه، هو، 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 نه، هو، نه، هو، 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 نه. آفرین ګلسوم جانې، ان لس واره مې هو نه وویل خو تیز تېروتنه دې ونه کړل او بریالی شوې. اوس درشه اوس زما ډالۍ راکړه. هېڅ خبره نه ده ګلسوم جانې، ډالۍ به درته د دمې په جریان کې چې بیرون لاړو در به یې کړم. سمه ده نو راځئ چې دا هرکي لرې کړو تر هغو چې استاده راځي. سمه ده. سلام زما نازولو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ علیکم السلام ښوونکې، تاسو څنګه یې؟ مننه، زه هم روغ او جوړه یم. او یو ځانګړی سلام ګرانو لیدونکو تاسو ته خدای دې وکړي چې تاسې هم روغ او جوړ واوسئ. بیا هم د یوې بلې نوې او ښوونیزې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې یو. نو وخت نه ضایع کوو، زه خپل درس پیلوو او د درس عنوان راولو. دې رښتیا ده، تاسو خپل ځایونه ولې سره بدل کړي دي؟ دا د زینب جانې غوښتنه وه. ښوونکې اوس ښه شو که نه؟ هو ډېر ښه ده، خو کولی شئ چې راته ووایئ دلیل یې څه شی دی؟ ښوونکې زما په اند د دې لپاره یې داسې وکړ چې سره رقابت لري او غواړي چې په ورته ځایونو کې سره اوسي. ښه، ډېر ښه. نو ځانونه چمتو کړئ، کتابچې خلاصې کړئ، د درس عنوان راولم. د درس عنوان شحمونه یا لیپیډز. زموږ د نن ورځې د درس عنوان شحمونه یا لیپیډز دی. نو راځئ چې موخې هم وګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې شحمونه وپیژني، د شحمونو د کیمیاوي ترکیب په هکله پوه شي، د ګټورو شحمونو کارونه توضیح کړي. خوږو زده کوونکو، آیا کله مو فکر کړی دی چې ولې ځینې خواړه انسان موړ ساتي او ولې زموږ بدن د هغو خواړو په خوړلو سره چې ډېر غوړي لري ګرمیږي؟ کیدای شي لامل یې دا وي چې د ډېرو غوړو خوراک د وینې د تحرک لامل کیږي چې له امله یې زموږ بدن ګرم پاتې کیږي. ځکه موږ ته ډېره انرژي راکوي او زر نه وږي کېږو. شاباس، نیک پر تاسې زما ګرانو زده کوونکو. تر یو بریده مو ځوابونه بالکل سم دي، خو د دې لپاره چې د دې پوښتنې په کره ځواب پوه شئ، سکرین ته هم یو ځل وګورئ. شحمونه د شحمي اسیدونو او ګلیسریلونو له تعامل څخه رامنځته کیږي. شحمونه د بدن د انرژۍ اصلي سرچینه ده. په بدن کې د شحمي مادې 1 ګرام سوځیدل څخه څه ناڅه 9000 کالوري یا 9 کیلو کالوري انرژي تولیدېږي. دغه انرژي د هغې انرژۍ 2 چنده ده چې د 1 ګرام قندي موادو له سوځېدو څخه رامنځته کیږي. ښوونکې له قند څخه څومره انرژي ترلاسه کیږي؟ ارزو جانې، په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریتونو او د پروټینونو په درس کې ولوستل چې د 1 ګرام قند له سوځېدلو څخه کابو 4 کیلو کالوري انرژي ترلاسه کیږي. اوس مې رایاد شو. د شحمونو په ترکیب کې نور څه اوسېدای شي؟ دا چې شحمونه څه ډول ترکیب لري او په ترکیب کې څه شی دی، راځئ چې په ګډه سره پر سکرین باندې وګورو. شحمونه د کاربن، اکسیجن او هایدروجن په شان له مهمو عناصرو جوړ دي. شحمونه په اوبو کې نه حل کیږي، نو ځکه په بدن کې په ځانګړي ډول سپما کیږي. په همدې توګه شحمونه د حجرې د اجزاو یوه لویه برخه جوړوي
او د حجرو په جوړښت کې او کړنه کې اساسي ونډه ترسره کوي. ښوونکې د شحمونو پر دندو مې سم سر خلاص نه شو. زینب جانې کومه خبره نه ده چې درته تشریح کوم وګورئ. زینب جانې شحمونه په بدن کې اساسي او بېلابېلې دندې لري چې د ژوندیو موجوداتو په روغتیا او د حجرو په ساتنه کې رغنده ونډه کوي. دا چې شحمونه کومې دندې لري راځئ چې په لنډه توګه ورته کتنه وکړو. د شحمونو دندې. شحمونه د حجروي غشا په جوړښت کې مهمه ونډه لري او شاوخوا 50% وزن جوړوي. دا چې شحمونه په اوبو کې نه حلیږي نو غشا ته کلکوالی او ثبات ورکوي. شحمونه د هغو آخذو په جوړښت کې برخه لري چې د غشا پر سطحه موقعیت لري او له همدې لارې د حجرې او بهرني چاپیریال ترمنځ د غوره اړیکو د رامنځته کېدو لامل کیږي. او بله اړینه دنده دا ده چې شحمونه د حجرو د نفوس پذیرۍ په تنظیم کې مرسته کوي او د ژوندیو موجوداتو په پایښت کې اړینه ونډه لري. ښه نو زینب جانې ته سکرین ته وګوره، بله دنده به یې ته ووایې. شحمونه په بدن کې د انرژۍ اړینې سپما کوونکي شمیرل کیږي او د بدن اړتیا وړ انرژي برابروي. شاباس زینب جانې. اوس به بله دنده موږ او تاسو ته ګلسم جانه وایي. ګلسم جانې وګوره. شحمونه د موم په ډول د ژوندیو موجوداتو لکه حیواناتو او نباتاتو د بدن په سطحه شتون لري او ساتندویه ونډه لري. شاباس ګلسم جانې. او د شحمونو نورې دندې دا دي چې شحمونه په بدن کې ډېری سلنه انرژي تولیدوي او د بدن په میتابولیکو عملیو کې رغنده ونډه لري. ښوونکې که اجازه مو وي همدا اوس مې یوه په زړه پورې ټوکه رایاد شوه. د څه شي په هکله ده؟ زما په هکله ده. ارزو جانې که دې خوښه وي ستا ټوکه به د دمې څخه وروسته واورو. سمه ده ښوونکې. نو زه لنډه دمه نیسو، تاسې هم د ارزو جانې ټوکې ته انتظار اوسئ. زر بېرته راګرځو. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، بیا هم ستړي مه شئ. اوس به لاړ شو د ارزو جانې په لور، له هغې څخه به واورو چې زموږ او تاسې لپاره څه ټوکه لري. ښه نو ارزو جانې، اوس ته کولی شې چې خپله ټوکه دې ووایې. وایي زده کوونکې به کله چې ازموینې تېرې کړې نو کور ته تللې وه او ویلي وو چې زه دویم نمره شوم. نو د کورنۍ ټول غړو ورته ډالۍ ورکړه او خوشحال شول چې اولاد یې لایقه شوی ده او زیار یې ایستی. ها نو بیا؟ بالاخره پلار یې یو ورځ په سوچونو کې ډوب شو چې دا نجلۍ خو دومره لایقه نه وه، نو دا څنګه دویم نمره شوې ده. لاړو او خپل لور نه یې پوښتنه وکړله چې ته څنګه په دومره نجونو کې دویمه نمره شوې؟ نو هغې ورته وویل ځکه چې موږ په صنف کې 2 نفره یو او ځکه زه دویم نمره شوې یم. نو ته هم غواړې چې ووایې چې په صنف کې 3 نفره یاست او ته هم دریم نمره یې؟ نه، دا به له ازموینو څخه وروسته په ډاګه شي ځکه زما سیالۍ ستاسو سره توپیر کوي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه مې چې مخکې ویلي وو، همیشه باید په رقابت کې د یو بل سره او خپل ټولګیوالو سره نیکې اړیکې ولرئ او هیڅکله هم کوښښ ونه کړئ چې خپله ټولګیواله مو کمه راولئ. ښه نو اوس پام وکړئ چې خپل درس ته دوام ورکړو او لاړ شو وګورو چې شحمونه کومې سرچینې لري. د شحمونو سرچینې په 2 اصلي برخو ویشل شوي دي: حیواني سرچینې او نباتي سرچینې. او دغه هره سرچینه یو ځانګړی حیاتي ارزښت لري چې په هکله به یې خبرې کوو. دغه شحمونه له بېلابېلو حیواني سرچینو څخه ترلاسه کیږي، لکه غوښه، هګۍ او لبنیات. د حیواني شحمونو په زړه پورې ځانګړتیا دا ده چې د اتاق د تودوخې په درجه کې معمولاً په جامد حالت پاتې کیږي. مثلا که کوچو ته پام وکړئ په عادي حالت کې هم جامد وي، خو کله چې تودوخه ورکړل شي اوبه کیږي. حیواني شحم ولې جامد وي؟ زینب جانې، دغه ځانګړتیا د مشبوع شحمي اسیدونو د شتون له کبله چې د حیواني شحمونو په ترکیب کې شتون لري رامنځته کیږي چې خپلې ګټې او زیانونه هم لري. وګورئ، شحمونه بدن ته ډېره انرژي ورکوي، خو که چیرې د حد نه زیات مصرف شي نو روغتیا ته زیان هم رسوي. ښوونکې د نباتي سرچینو شحمونه څه ډول دي؟ نباتي غوړي کیدای شي د نباتي شحمونو د نمونو په توګه وشمیرو؟ ګلسم جانې، ستا د پوښتنې ځواب په انځوریزه کڅوړه کې وګورو. نباتي شحمونه د زیتون، لمرګلې، چارمغزو، جوارو او بادامو په شان له نباتاتو څخه ترلاسه کیږي او معمولاً په مایع حالت کې وي. دغه ځانګړتیا د غیر مشبوع اسیدونو د شتون له کبله چې د دغه شحمونو په ترکیب کې دي رامنځته کیږي. او په یاد ولرئ چې د نباتي شحمونو سرچینې تر ټولو غوره سرچینې ګڼل کیږي
او دغه سرچینې روغتیا لپاره په ځانګړې توګه د زړه لپاره ګټه هم لري. ښوونکې آیا شحمونه یوازې په همدې دوو سرچینو کې شتون لري په نورو ځایونو کې نه پیدا کیږي؟ ارزو جانې شحمونه یوازې دغه دوه سرچینو یعنې نباتي او حیواني ته نه ځانګړي کیږي بلکې د شحمونو بیلابیل ډولونه لکه فاسفولیپید، ټرایګلیسراید، کولیسټرول او مونږ شتون لري چې په بدن کې هر یو یې جلا او ځانګړې دندې سرته رسوي چې موږ کاسې به یې ځینې لولو هم. مثلا کېدای شي د فاسفولیپیډونو په هکله ووایو چې څه رقم شحم دی؟ ولې نه زینب جانې سکرین ته وګورئ د فاسفولیپیډونو په هکله به هم پوه شو. فاسفولیپیډونه هغه مالیکولونه دي چې له دوه اصلي برخو جوړ شوي دي. اوبه خوښونکې برخه یا هایدروفیلیک هیډ دغه برخه له فاسفیټ جوړه او اوبه خوښونکې ده چې په دې معنی ده چې دغه برخه له اوبو سره سازګاره ده او پکې حل کیږي. اوبه نه خوښونکې برخه یا هایدروفوبیک ټیل په دغه برخه کې د شحمي اسیدونو دوه ځنځیرونه شامل دي چې اوبه یې نه خوښیږي او له اوبو تښتي. ښوونکې څومره په زړه پورې یوه خوا یې له اوبو تښتي او بله خوا یې اوبه جذبوي او خوښیږي. بله ګلسم جانې نو په همدې ډول د فاسفولیپیډو جوړښت په اوبو کې په دوه پوړیزه توګه ځای پر ځای شوی دی چې د اوبو خوښونکې برخه یې بهر خواته او نه خوښونکې برخه یې د منځ خواته پرته ده یا ځای لري. ښوونکې دغه فاسفولیپیډونه چې زموږ په حجرو کې دي څه ارزښت لري؟ وګورئ ګرانو زده کوونکو فاسفولیپیډونه له حجرو سره مرسته کوي چې په بیلابیلو چاپیریالونو کې په ښه توګه عمل وکړي، خپل منځنی محیط وساتي او له بهرني چاپیریال سره د موادو لیږد رالېږد یا تبادله ولري. پرته له فاسفولیپیډونو حجروي غشا نشي کوی د یوه ساتونکي پور او د موادو راکړې ورکړې وسیلې په توګه عمل وکړي. بله زینب جانې همدغه فاسفولیپیډونه دي چې د بهرنیو فشارونو په وړاندې د حجرې څخه ساتنه کوي. ښوونکې کولیسټرول څه ډول شحم دی او څه دنده لري؟ کلثوم جانې کولیسټرولونه له حلقوي مالیکولونو څخه جوړ شوي دي او دغه کولیسټرولونه په طبیعي بڼه په بدن کې پیدا کیږي او اوبه نه خوښونکي دي یعنې په اوبو کې نه حلیږي. نو دنده او اهمیت یې څه شی دی؟ ارزو جانې ارزښت یې دا دی چې پرته له کولیسټرول د حجرې حجروي غشا پایښت نشي درلودلی او همدارنګه زموږ بدن هم نشي کولی چې هورمونونه او ویټامینونه تولید یا جوړ کړي. ښوونکې بعضې خلک وایي چې د بدن کولیسټرول مې پورته تللی دی او ښه نه یم، دا خبره څه معنا ورکوي؟ بله زینب جانې دا خبره بالکل سمه ده. که چیرې په وینه کې د کولیسټرول کچه لوړه شي نو کیدای شي چې زیانمن تمام شي او د زړه د ناروغۍ په شان ستونزې رامنځته کړي. نو باید موږ او تاسې د کولیسټرول او د شحمونو په کارونه کې او مصرف کې ډېر پام وکړو. دغه فاسفولیپیډونه په کومو خوړو کې پیدا کیږي؟ فاسفولیپیډونه ډېری د هګۍ، سویا، کب، غوښې، لبنیاتو په شان خوړو کې پیدا کیږي او کولیسټرولونه بیا په حیواني خوړو لکه د هګۍ زیړ، غوښې، شیدو، کوچ، پنیر او د اریایي خوړو کې پیدا کیږي. ښوونکې د شحمونو له کبله څو ګواښونکې ناروغۍ رامنځته کیږي لکه د زړه ناروغۍ، څه وکړو چې باید راته مضره تمامه نشي؟ د دې لپاره چې مضره تمام نشي موږ او تاسې باید له ساده شحمونو څخه چې د سالمو سرچینو څخه ترلاسه کیږي په مناسبه اندازه کار واخلو. خو که بیا هم له کومې ستونزې سره مخ شوئ نو باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې زر ښه شئ. ښه نو خوږو زده کوونکو تر دې ځایه که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه ښوونکې. ښوونکې زه د شحمونو په هکله ډېر په زړه پورې معلومات لرم چې له دمې څخه یې وروسته وایم. ډېر ښه، شاباس. نو زه لنډه دمه نیسو خوږو زده کوونکو، تاسې هم له موږ سره اوسئ چې د دمې څخه وروسته ګلسوم جانه کوم معلومات موږ او تاسو ته وړاندې کوي. درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو بیا هم ستړي مه شئ. مخکې له دې چې خپل فعالیت پیل کړو زه د ګلسوم جانې څخه په زړه پورې معلومات اورو چې د دمې څخه د مخه یې یادونه کړې وه. ما چې نن د درس عنوان ولید له انټرنیټ څخه مې د شحمونو په هکله ډېر په زړه پورې معلومات پیدا کړل. هغه ژر ژر یې ووایه چې څه د بیخي د زموږ زړه اوبه که. ویل کېږي هغه موجودات چې ډېر شحمونه لري د نړۍ تر ټولو سړه سیمه کې هم ساړه پرې لږه اغېزه لري. حتی ویل کېږي چې هیڅ اغېزه پرې نه لري او برعکس راحته هم وي. مثلا قطبي ایګ چې بدن یې په لوړه کچه شحمونه لري. وای څومره په زړه پورې، زما داسې ساړه کېږي چې هېڅ پوښتنه مه کوه.
خو زما یو په زړه پورې داستان په یاد شو چې د مهم راز ښکارندویي کوي. که مو خوښه وي چې ویې وایم. ښه نو زر یې ووایه. خو زه وایم چې دا داستان به بلې خپرونې ته پرېږدو که څنګه؟ بیخي سمه ده سمه ده ښوونکې. ډېر ښه. نو زه او خپل د نن ورځې د درس فعالیت پیلوو چې په ځینو خوراکي موادو کې د شحمونو د تشخیص په هکله دی چې په عملي بڼه به یې وګورو. نو زینب جانې کولی شي چې د فعالیت د اړتیا وړ توکو نومونه واخلئ؟ هو ولې نه ښوونکې. زموږ د نن ورځ د فعالیت اړتیا وړ توکي 4 دانه ټسټ ټیوبونه، طبیعي شیدې، مصنوعي شیدې، د کیلې جوس، غوړي، سوډاندرې، محافظتي عینکې، قطره څڅونکې او داسې نور اړین توکي لرو. ډېر ښه، شاباس. ښوونکې ما یوازې یو سوډان اورېدلی و چې د یو هېواد نوم دی. سوډان درې نه وایې ورو. کلثوم جانې سوډاندرې ریاجنټ هغه ماده ده چې د شحمونو د تشخیصولو یا د معلومولو لپاره کارول کیږي. یعنې سوډاندرې یو ځانګړی انډیکاټور دی چې شحمونه رنګامیزي کوي او موږ سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره نمونه کې د شحمونو شتون تشخیص کړو. ښوونکې دغه تجربه څنګه ترسره کیږي؟ لومړی تاسې دغه محافظتي یا ساتونکي عینکې پر سترګو کړئ، بیا زما لارښود ته ګام په ګام وګورئ او تجربه ترسره کړئ. سمه ده ښوونکې. ډېر ښه. اوس نو هره یو ټسټ ټیوب راواخلئ او له دې طبیعي شیدو، مصنوعي شیدو، د کیلې جوس او غوړیو څخه یوه اندازه په دې 10 ملي لیتره ټسټ ټیوب کې واچوئ. له هرې نمونې څخه څومره واخلو؟ زینب جانې د هرې نمونې له موادو څخه د 3 ملي لیترو په اندازه راواخلئ او په مستقیم ډول یې په ټسټ ټیوب کې واچوئ. شاباس. اوس هم د سوډاندرې د انډیکاټور څو څاڅکیه په هر ټسټ ټیوب کې واچوئ او بیا ښه سره وښوروئ تر څو د ټسټ ټیوب داخلي محتویات له سوډاندرې سره ښه مخلوط شي. زینب جانې لومړی ته ترسره کړه. ښوونکې وروسته له دې څه شی کیږي؟ وروسته له هغې بیا پایلې ګورو. که چیرې د ټسټ ټیوب د داخلي محتویاتو رنګ بدل شو نو په دې معنی دی چې شحم لري او که چیرې بدلون یې ونه کړ نو په دې معنی دی چې شحم نه لري. وی د ټسټ ټیوبونو دننه رنګ بدل شوی. ښوونکې د طبیعي شیدو او غوړیو رنګ د مصنوعي شیدو او کیلې جوس په پرتله ډېر بدل شوی. بله شاباس. او تاسې وینئ چې ځینې نمونې په روښانه سره رنګ باندې اوښتې دي او ځینې نورو لږ رنګ اخیستی دی. نو ارزو جانې تا څه پایله ترې واخیسته؟ ښوونکې زه دا پایله ترې اخلم چې همدا د رنګ بدلون په بېلابېلو موادو کې د شحمونو د شتون بدلون ښایي. ډېر ښه. ښه نو اوس ټسټ ټیوبونه کېږدئ په ټسټ ټیوب راک کې.
نو اوس که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه ښوونکې پوښتنه نه لرو. نو زه در څخه یو څو پوښتنې لرم خو نن به په یوې نوې بڼه در څخه پوښتنې پوښتم. نو چمتو یاستئ؟ هو ښوونکې. ښه نو خپلې عینکې مو لرې کړئ او د میز څنګ ته لږې یو بل سره نږدې ودرېږئ. ښوونکي اوس څه وکړو؟ اوس نو خپل لاسونه راواخلئ داسې د یو بل په سر باندې کېږدئ او د ښکته لاړ شه پورته لاړ شه ګیم ترسره کړئ. چا چې لومړۍ تېروتنه وکړه نو سخته پوښتنه، چا چې دویمه تېروتنه وکړه نو نسبتا اسانه پوښتنه او وروستي کس ته به اسانه پوښتنه راځي او اسانې پوښتنې ته به ځواب ورکوي. ښوونکې. له ورایه ښکاري چې زه ګټونکی یم. په داسې شرط کې چې زه نه یم. هر کله چې ما وویل چې ښکته لاړ شئ نو پورتنی موټی به لاندې راوړئ او کله مې چې وویل چې پورته لاړ شئ نو لاندینی موټی به پورته وړئ. پوه شوئ؟ هو ښوونکې. نو پیل کړئ له خیره. ښکته لاړ شه. پورته لاړ شه. پورته لاړ شه. بیا هم ښکته لاړ شه. وبسه. زینب جانې تا تېروتنه وکړه نو پام وکړه چې سخته پوښتنه دې په نصیب شوه. فاسفولیپیډونه څه ډول جوړښت لري؟ فاسفولیپیډونه د شحم مهم ډول دی چې حجروي غشا کې مهمه ونډه لري چې دوی برخې اوبه خوښوونکې او نه اوبه خوښوونکې دي. شاباس زینب جانې جواب دی بالکل سم دی. خو هغه کس چې تېروتنه کړې دی بیا ځلې په ګیم کې نشو شاملولی. نو خپل ګیم ته دوام ورکوو. چمتو یاستئ؟ هو ښوونکې. ډېر ښه. ښکته لاړ شه. پورته لاړ شه. بیا هم ښکته لاړ شه. ګلسم جانې تا تېروتنه وکړه. نو ګورو چې ګلسم جانې لپاره کومه پوښتنه راځي. د شحمونو په ترکیب کې کوم عناصر برخه لري؟ د شحم په ترکیب کې کاربن، اکسیجن، هایدروجن کوشن مهم عنصرونه شامل دي. شاباس ګلسم جانې جواب دی بالکل سم دی. نو خپل ګیم ته دوام ورکوو. ښکته لاړ شه. پورته لاړ شه. بیا ښکته لاړ شه. ارزه جانې تا تېروتنه وکړه. باید خپل لاس دې ښکته وړی وی. ښوونکې بیخي ګډوډه شوم. یو ځل بیا ووایسم غوږ نیسم. نه ارزه جانې چانس دې خلاص شو. هسې هم ته باید اسانه پوښتنې ته ځواب ووایې. نو څو پوښتنه دې ګورو. د شحم سرچینې په څو برخو ویشل شوي دي او کومې دي؟ په دوه برخو ویشل شوي دي، حیواني سرچینې او نباتي سرچینې. شاباس ارزه جانې جواب دی بالکل سم دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو همدومره ګیم او پوښتنې بسنه کوي. ډېر په زړه پورې و. بله بالکل همداسې د ګلسم جانې. اوس به په ګډه سره لاړ شو او د زده کړې پایلې به وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې شحمونه د حجروي غشا په جوړښت کې ونډه لري او د غشا د وزن ډیره برخه جوړوي. شحمونه د بدن لپاره د انرژۍ اصلي سرچینه ده او په بدن کې د 1 ګرام شحمي مادې له سوځېدو څخه 9000 کالوري یا 9 کیلو کالوري انرژي تولیدېږي. فاسفولیپیډ حجروي غشا ته د انتخابي نفوذ یې وړتیا ورکوي. نباتي شحمونه ښه ټاکنه ده او د زړه د سلامتیا لپاره د حیواني شحمونو په پرتله ګټور دي. د زده کړې پایلې مو ولیدې ګرانو زده کوونکو. اوس به وګورو چې زموږ راتلونکی درس د څه شي په هکله دی. راتلونکی درس انزایمونه. درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. انشاءالله چې ګټوره درته تمامه شوې وي. خو راتلونکې خپرونه مه هېروئ چې ارزو جانه پکې یو داستان هم وایي چې راز دی پکې. نو در بلې خپرونې مو په لوی او مهربان راز سپارم. هیچارې.